ښه، بیا هم راځو د محاورې بخش د دوهم درس دوهمې ویډیو ته. په دې کې بیا هم موږ تاسو د تیر درس په ادامې سره راځو او همداسې د حساب په برخه کې مخ ته ځو. په تیر درس کې موږ تاسو وویلې چې حساب مو تر 20 پورې وویلې چې څه قوانین یا قاعده ده پکې. وروسته د 20 څخه بیا هم کوم تغییرات پکې راځي او حساب څنګه کیږي هغه موږ تاسو دلته بیا هم واضح کوو. وروسته د 20 څخه 20 ته 20 وایي او د 20 څخه وروسته بیا هم همغه د پښتو ژبې د حساب قانون دی یا قاعده ده. په هغې کې موږ تاسو پښتو ژبه کې موږ تاسو کله چې مثلا د 20 خانې ته راشو یا د 10 40 50 همدغسې تر 100 او پورته دې خانې ته چې کله راځو موږ تاسو نو موږ تاسو لومړی عدد وایو، لکه مثلا دلته 23 لومړی عدد وایو وروسته بیا د هغه 20 د خانې پسوند. مثلا دلته وایي چې 23 لومړی 3 او یا 23 که موږ تاسو لږ هغه ووایو 23 یعنې لومړی عدد وروسته بیا د 20 پسوند. مثلا 24 وروسته بیا 25. په آلماني ژبه کې دلته د 10 په خانه کې موږ تاسو مستقیما مثلا لومړی به مو 4 راواخیسته او د 10 سره به مو یو ځای کړ نو به مستقیما 14 تنې جوړ شو. مثلا 14 او 5 10 سره یو ځای 15. خو کله چې د 20 خانې ته لاړ شي یعنی د 20 خانې ته د 20 خانې ته یا د 20 خانې ته په دې کې بیا موږ تاسو د دغه دواړو ترمنځ لومړی عدد وایو لکه دلته دی لومړی عدد وروسته د هغې څخه بیا یو اوند ورسره اضافه کوو. اوند ورسره اضافه کوو او بیا د پسوند هغه کلمه وایو. مثلا لکه موږ تاسو پښتو کې وایي 25 دلته به لومړی عدد مثلا عین بیا اوند ورسره وایي او بیا همغه د 20 یا د 20 کوم پسوند چې دی عین اوند 20. بیا راځو هم ګورئ دلته په یو کې موږ لرو اینس دغه اس ځنې خواته کیږي صرف عین ویل کیږي عین اوند 20 او په دوو کې بیا 2 und 20. ګورئ دلته مو بیا هم اوند ورسره اضافه کړی 2 und 20. همدغسې 3 und 20 4 und 20 5 und 20 همدغسې تر 9 پورې 9 und 20 یعنې تر 29 پورې. همدغسې راځو بالاخره 10 ته 30 وایي 30. نو د هغې څخه وروسته بیا هم عین قانون مخته ځي لکه دلته پورته مې چې واضح کړ 31 6 und 30. همدغسې بیا راځه مثلا 40 ته 40 وایي. همدغسې مثلا دلته لیکو ښه دلته لیکو چې 40 او یا هم په تورو باندې داسې لیکو چې 40 صحیح شو. ښه 40 نو 40 او بیا 40 ته 40 او بیا هم عین قانون لکه دلته پورته چې مخته لاړو د دې سره هم په عین قانون یا شکل باندې مخته ځو 40 د هغې څخه وروسته بیا 41 42 1 نه 41 42 43 همدغسې تر 50 پورې 50. ښه 50 ته بیا 50 وایي دلته راځو لیکو چې 50 نه وروسته بیا 51 52 53 همدغسې پسې مخته ځو. بالاخره وروسته بیا شپېتو ته چې دی صرف څنګه مثلا تاسو بیا دغه نور خپله ولیکئ مثلا شپېتو ته شپږ ولیکئ
او په اخر کې څیخ ورسره کوي زیګ څیخ. مثلا بیا اویا څنګه ولیکئ؟ زیبن دغه دی دا زیبن د ان ما ورسره کوي صرف دا زیب راواخلئ زیب او څیخ دغه څیخ چې دی دا ورسره اضافه کوي څیخ. صحیح شو؟ بیا هم مثلا غواړئ چې اتیا ولیکئ د دې دپاره قانون همدغه دی چې څیخ څیخ ورسره اضافه کوئ نو اتیا ځینې جوړي. مثلا اتو ته وایي دلته اتو ته راځو اتو ته وایي چې اخت اخت لیکو دلته اوس راځو دلته اخت او څیخ یعنی اتیا ته څیخ ورسره کوي چې اتیا ځینې جوړ شي. نوین ولیکئ او څیخ ورسره کوي چې نوي ځینې جوړ شي او د نوي نه وروسته بیا تاسو ته عین شکل قانون هم چې دلته وایي 91 92 93 همدغسې بیا پسې تر سلو پورې مخته ځئ. کله چې سلو ته ورسیږئ سلو ته چې کله ورسیږئ نو سلو ته وایي چې 100 بیا د 100 نه وروسته بیا یو سلو یو څنګه وایو 100 په خپله ووایئ او نور به بیا لکه دلته چې کوم قانون یا قاعده وه همغه په عین شکل دلته هم عملي کیږي. مثلا وایو چې 100 und دلته und بیا هم شته und 100 بیا همدغسې 102 دا ټول همغه خپلې وکړئ او دلته بیا فقط صرف همغه 1 2 3 4 5 په هغه ورسره اضافه کوئ نو به ځینې جوړیږي بیرته یو سلو یو یو سلو دوه درې څلور پنځه همغسې به مخته ځئ تر 110 پورې همدغسې صرف 100 ووایئ او ورسره und او د هغې څخه وروسته کوم حساب چې د یو نه تر سلو پورې دی همغه ورسره اضافه کوئ. مثلا وایم چې یو سلو اتیا همدغسې راغلو مثلا دلته وویلی چې 100 und مثلا دلته وایم چې یو سلو شل دا څنګه وایي چې مثلا دغه 100 خپله راخلو یو سل 100 او und ورسره دا مو هم دلته په تیر کې ویلي چې دغه und اضافه کوو او د هغې څخه وروسته بیا د خپله شل وایو 120 100 ښه وایي چې یو سل یو دېرش 131 دلته بیا په دې شکل سره وایو 100 مثلا بیا وایي چې یو سلو پنځه څلوېښت 145 دلته بیا یعنې په دې ځای کې بیا هم تغییر دا دی چې موږ تاسو مثلا 100 دلته دا لیکو مثلا پنځه څلوېښت 105 دلته 5 بیا دلته راځي 105 und دا ټول یو ځای دی und څو دی څلوېښت und 40 ګورئ دلته 105 und 40 یو سلو پنځه څلوېښت. ښه همدغسې مثلا وایي چې 100 مثلا یو سلو شپږ شپېته صحیح ده نو همدغه 100 دا داسې کوو چې تر څو دلته لیکو یو سلو شپږ شپېته نو 100 ښه 100 د هغې څخه وروسته څو لرو شپږ شپېته 100 شپږ شپېته عین شکل څنګه چې پښتو کې دی 100 دې وویلې یو سل شپږ او شپېته یو سلو شپږ شپېته نو یو سل 100 شپږ دلته به ولیکئ چې sechs مثلا sechs یو منټ 6 und څو دی شپېته دی که نه د شپېتو هغه ورسره und 60
sich ښه بیا هم دا راځم دلته یو منټ ښه 140.5 دا und دلته خرابوو 100 څنګه چې په پښتو کې دی هماغسې په الماني کې دی 100 یو سل پنځه څلوېښت یو سل او پنځه مو ولیکل und 40 عین شکل باندې ښه راځو دلته یې په سم لږ په هغه کې تاسو ته دلته سم واضح کوم په دغه ځای کې راځو مثلا وایم چې یو سلو پنځه اتیا ښه یو سلو پنځه اتیا لکه څنګه چې په پښتو کې لرو مثلا لومړی وایي چې یو سل بیا وایي چې پنځه بیا وایي چې اتیا نو 100 په الماني کې هم په عین شکل باندې 100 بیا پنځه 5 und بیا څو دی اتیا 80 دلته ولیکئ 80 نو دا ټول په الماني ژبه کې یو ځای سره لیکل کیږي ما دلته تاسو ته ځانته ځکه ولیکل چې تاسو پې ښه سر خلاص شي ښه دا یې هم مکمل حساب ټول حساب په همدغه شکل باندې مخته ځي او همدغسې کیږي اوس راځو زرو ته څه وایي د زرو پورې خو به تاسو په همدغه حساب قانون او قاعده باندې مخکې لاړ شئ د هغې نه وروسته موږ تاسو دلته وایي چې زرو ته څه وایي زرو ته 1000 او د هغې څخه وروسته بیا هم په عین شکل لکه دلته چې مثلا یو زرو دوه 1002 مثلا دلته دی دغه راځو دا بیا هم تاسو ته دلته راځم دا بیا هم تاسو ته په دې ځای کې واضح کوم مثلا 1000 زرو ته یو زرو ته 1000 وایي مثلا که چیرې موږ ولرو چې یو زرو دوه 1000 دلته بیا لیکو چې und 1002 دلته که چیرې مثلا نور حساب همدغسې مخته ځي 1000 und مثلا یو زرو لس 1010 صحیح شو 1010 که چیرې مثلا لیکو چې 1000 und مثلا یو زرو سل یولس سوه 1000 دلته بیا 1100 ورته لیکو دې ته بیا 1100 یولس سوه دولس سوه دیارلس سوه څوارلس سوه همدغسې تر همدغسې مخته بیا ځو او راځو بیا د هغې څخه وروسته موږ تاسو دلته مثلا یو لک ته همداسې یو لک ته 100,000 وایي مثلا دلته دا خرابوو 100,000 یو لکو ته وایي همدغسې که چیرې تاسو وایي چې بیا دوه لکه ته مثلا تاسو بیا دلته صرف 200,000 دلته بیا 200,000 هماغسې 300,000 400 همدغسې ته میلیون پورې 1 میلیون ته هماغه میلیون وایي نو دا و زموږ تاسو حساب یعنی هیله ده چې په حساب باندې مو سر خلاص شوی وي او په دغې طریقه او قوانینو باندې دا چې تاسو عملي کوئ یعنی تاسو په هر څه باندې ښه سر خلاص شي او حساب به مو مکمل زده شي نو د نورو ویډیوګانو دپاره او د پاتې درس دپاره بیا هم زموږ سره